روافض د مسلمانانو احساسات راپاروي او د مسلمانانو په دینی او علمي څیرو باندې ناوړه او بې بنسټه نیوکې کوي، ان تر دې چې حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس ښکنځي. اوس د تش په نامه افغان نسبه په ایران کې رالوی شوي شیرازي روافض په اجتماعي رسنیو کې په دري ژبې د دین او د دین د ستورو سپکاوی پیل کړی. څرنګه چې هر فرعون ته الله جل جلاله یو موسی په خپل کور کې پیدا کوي، نو زموږ ملت دی د ده په نیوکو دوکه نشي. دې خاورې داسې افغانان په خپله لمنه کې روزلي دي چې د هر مغول او انګریز ځواب یې ښه په نره په هر میدان کې ورکړی دی. څرنګه چې د مسلمانانو رسنیز سنګر افغان دعوت تل د ملحدینو او عیسویانو ټولو نیوکو ته ځوابونه ورکړي دي، نو د دې نالوستو روافضو نیوکې هیڅ هم نه دي. زموږ د قلم، فکر او د ژبې مبارز استاد مسعود سحاق هم د دوی پر وړاندې قلم پورته کړ او د دوی بې بنسټه نیوکې او جهالت به موږ تاسو ټولو ته ثابتوي او حاضر ده چې هر رافضي سره د اصولو په بنا په هره موضوع کې مناظره وکړي او د تل لپاره حق ګټونکی او باطل له منځه تلونکی دی. دا غز د میدان افغان دعوت د ملحدینو، مرتدینو، نصرانیانو او روافضو په وړاندې یو علمي مورچل. زموږ د افغان دعوت چینل سبسکرایب او شیر کړئ ترڅو زموږ له دې او نورو ګټورو خپرونو په وخت خبر شئ.